د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د شهید محمد داود مزمل په نوم د اوریزوسیالیو اتلولي د بلخ خپلواک لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ چې 2 اونۍ وړاندې د دغه ولایت د مرکز مزار شریف ښار په متحد لوبغالي کې پیل شوې وې. د بلخ ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه 15 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه. دغه سیالۍ چې په شلوریزه بڼه ترسره کېدې، په پایلوبه کې د بلخ خپلواک لوبډلې د مزار ښاروالۍ لوبډلې ته د 49 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د یادو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. د بلخ ولایت د کرکټ مسؤل محمد الله ثابت وایي چې یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو پیژندنې په موخه ترسره شوي او هم به لوبغاړي راتلونکو انټر کلب سیالیو ته چمتو شي. د شهید محمد داود مزمل تقبله الله په نامه چې دا کوم ټورنمنټ موږ په لاره اچولی او تقریبا 2 هفتې ادامه درلوده چې نن یې اخري میچ و د بلخ خپلواک او د مزار ښاروالۍ تر مابین یې پایلوبه وه چې دا پایلوبه د بلخ خپلواک ټیم اتلولۍ باندې پای ته ورسېده. بلخوا لوبغاړي هم د یادې سیالیو له ترسره کېدو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې ولایتي لوبغاړو ته پاملرنه وکړي. د ټورنمنټ نه ډېر راضي یاستو او د سپونسران هم راضي یاستو چې د پرله پسې ټورنمنټونه دي او د هواګانې هم اوس برابرې دي مزار کې، دونه ګرم هم نه دي او دونه هغه هم نه دي. مثال میچونه د ښه هوا د وینې تاسو خپله اوس هوا ښه صحیح برابره ده او خاص د هغه کسان چې کوم غواړي چې مخکې لاړ شو موږ کرکټ وکړو هغه وکړو دغه وخت موږ دپاره مثال داسې ټورنمنټونه جوړېږي موږ ډېر ګټه کوي موږ ته چې موږ مخکې لار پیدا کړو او یو خپله تجربه هم زیاتېږي، ایکسپیرینس کېږي موږ ته چې بالینګ ښه وکړو بیټینګ ښه وکړو. را روان انټر کلب دی د خیر هغې ته آمادګي ته بار هغې لپاره ښه صحیح لوبې دا خو ډېر د نوو لوبغاړو لپاره ډېر یو ښه ټورنمنټ و. ډېرې زده کړې مونږ وکړلې، مونږ سره سینیر هم و جونیر هم و او ډېرې زده کړې ته مونږ وکړلې. د نوو لوبغاړو لپاره یو ښه رول چې مونږ دلته ډېرې زده کړې وکړلې. نور باید مونږ ته داسې ټورنمنټونه مخې ته راشي، نماینده ډېر کوشش وکړي. نماینده ډېر په کوشش کې دی چې مونږ د ټورنمنټونه برابر کړي او دا دویم ټورنمنټ دی چې په دې 20 ورځو کې سره نږدې وشو. انشاءالله مونږ انټر کلب ته ډېرې آمادګۍ نیولې دي او نیسو بیا انشاءالله خواري به خپله کوو چې دا زموږ نوي لوبغاړي ډېر څه زده کړي انشاءالله. په دغه ټورنمنټ کې قاري اسدالله متاڼي په 15 لوبو کې 301 منډې جوړې کړې او د سیالیو غوره توپوهونکی ونومول شو. دغه راز موسی جانسر په 15 سیالیو کې د 10 وکټو اخیستلو له امله د مخکښ توپ اچوونکي جایزه ترلاسه کړه. Ciao padre! Yeah!